سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ملګرو. یو شعر ویمه، مزاحیه دی بلکې طنزیه دی، او بیا یو فضول خبره کوم او یوه د کار خبره کوم. شعر د محمد علیم بسمل صاحب دی. فکر کوم وایي چې مرګې حق دی، مرګې حق دی خدا خوند نه کوي بسم الله. مرګې حق دی خدا خوند نه کوي بسم الله، چې تره زوی دې ژوندی او ته مړی. یعنی مرګې حق دی خدا خوند نه کوي بسم الله، چې د تره زوی دې ژوندی او ته مړی. ظاهر خبره ده محمد علیم بسمل صاحب به دا شعر په طنز کې ویلی او زمونږ په دغه ریویو به ویلی چې حسد، کینه، بغض، نفرت. دا دې حوالې سره یوه د کار خبره کوم او بیا پسې وروسته بل هم د کار خبره کوم. دا ده چې ریسرچ موندنې دا ښیي چې نفرت، حسد، کینه، بغض، منفیت، غصه، خفګان دا ستاسو ایمیونیټي سیستم چې کوم دی د بیمارو خلاف چې کوم د مدافعت نظام دی نو هغې ته ډېر سخت زیان رسوي. او په ګینټو د 2 منټو غصه 5-6 ګینټې ان تر دا چې 40 ګینټو پورې ستاسو د ایمیونیټي نظام چې کوم دی نو هغه فلج کوي یا پیرالایز کوي. مطلب تاسو بیمارو ته پرون پاتې کیږئ یا ولنریبل یا څه ایکسپوژر ورته ستاسو سیوای. ستاسو مدافعتي نظام نه صرف خرابېږي بلکې ستاسو په رنګ، شکل، صورت او حسن، خوبصورتۍ، ځوانۍ یعنې اوورال په تاسو یو منفي اثر کیږي. نو بل ته یا خیر شر رسي نه رسي او بل ته نه رسي. صفا خبره دا ده چې دا قسم رویې په موږ په خپله واپس اثرانداز کیږي منفي توګه، په بل نه مثبت او نه منفي. اوس راځم دا چې او دا هم د دې سره تړلې خبره ده، کله چې تاسو په ټریفیک یا په لار روان یئ، ډرایوینګ کوئ یا رایډینګ کوئ بایک باندې او یو کس ګاډی وران ودرولئ، نو ستاسو خولې له فطري طور سکنځلې یا سکنځلنما غوندې فقرې یا what the hell is this کنه what the this کنه لکه دا دس او دس او یا دا چې دا څه د غذامندي مړه ده، یا پکې څوک خره او څوک غویان او څوک یو څوک بل څه. هغه سړی ته نه خبرېږي، خو تا ته ظاهره ده یو فطري دی عمل دی. سړی وران ولاړ دی، سړک د پاسه ګاډی پرېښی دی، چېرته تللی دوکان کې سودا کوي وغیره وغیره. ته یاد ساته چې کله ته داسې کې نو ستا متعلق به هم خلک دا خبرې کوي، سره د دې چې ته به ترې نه خبرېږي. مګر ولې وکړي؟ یعنې دا کار چې ته په خپله بد ګڼې. نو زه اکثر ملګرو ته دا وایم چې چېرته سود سودا رالي نو زه کوشش کوم ځای ما هغه لرې ځای نه به راشو. ولې داسې سړیتوب نه یې زما، خو زه پوهېږم چې کله زه داسې منفي توند غبرګون ښیمه د دغه کس په غیر موجودګۍ کې هغه ته نه رسي یا خولې له مې کنځلنما قسم فقرې راځي، نو عین امکان نه بلکې یقیني خبره ده چې دغه بل کس شاید زمانه زیات ماته بدې ردې وایي. نو بله دا چې د منفیت خبره ده، د حسد، کینې او بغض خبره ده، نو یقین ساتئ چې دا صرف خپل ژوند لنډ تنګ کول دي. پروردګار چې کوم دی هر سړی پیدا دی خپل کار لره کنه. خوشحال بابا وایي پروردګار چې کوم خلک کوم کار له پیدا کړی دی نو هغه ترې اخلي او په کار ده چې هغه ترې واخیستل شي. هغه هم کس له پکار دی چې د خپلو صلاحیتونو مطابق ټولنې ته د ټولنې په ارتقا کې، پرمختګ کې، وده کې یا د ټولنې په اوورال مجموعي بهترۍ دپاره خپل کردار ولوبوي. نور انقلابونه دا د سر ذمهواري نه ده. نو د ټولو خلکو ژوند دی کفیل نه دی مقرر دی، به خپل د خپل حصې کردار کوي، باقي به خدای ته پرېږدي. خدای چې کوم خلک د کوم کار دپاره پیدا کړی، ډېر خلک به وي زموږ ستاسو همزولي چې هغې به ډېرې زیاتې په وختلي مسافرۍ به یې کړي، پیسې ټکې به یې ډېرې پیدا کړي، مګر هغه له بیا خدای ځینې بیا هغه خبرې نه ورکړي چې هغه بې موت تاله راکړي. نو دا ټول فطري عمل دی. او د محمد علیم بسمل صاحب دا شعر چې کوم دی نو دا طنزیه دی او هغه هم په دغه پیرایه کې ویلی دی د پښتون د نفسیاتو. اوس خو ښه ده د تربور تصور، د تربور سره د طرفګنۍ تصورات که څه چې کمیږي، خو دا ده چې آبادي سیوا کېږي نو پروپورشنلي یا پرسنټیج په حساب به کمیږي، البته پروپورشنلي نه خو نومیریکلي سیوا کېږي. ولې آبادي مو زیاتېږي نو بیا دا خبرې د انسانانو په ژوند باندې، په صحت باندې، ان ستاسو د ویښتو په رنګ او ختلو نه ختلو منفي اثر پرې باسي. کوشش کوئ وقولو للناس حسنا، یعنی ښه خبره چاته نشي کولی. ټول نه ښه خبره دا ده چې بیا هم نشي کولی. اول خو ښه خبره پکار ده، څنګه چې مې دغه آیات شریف درته ووایه او ترجمه دا چې د خلکو سره ښې خبرې پکار دي. مګر بیا هم که چاته ښه خبره نشي کولی اټلیسټ بده مه کوئ. دا د فتنې په دې دور کې د ټول نه لویه نیکي ده. د چا په خوله مسکا راوستل، چاته خیر رسول یا چاته کړټسي ورکول، دا ستاسو په صحت باندې او د هغه کس په صحت باندې ډېر مثبت اثرات پرې باسي. او بالعکس منفي رویه نو دا ستا په صحت او شاید دغه کس په صحت واچي یا نه، مګر ستا په صحت ډېر منفي اثر پرې باسي. کورم ودان.